بل علامه د قیامت د علامونه هغه دا دی چې سړی به د خپل مرګ ارمان کوي. سړی به د خپل مرګ ارمان کوي. په ژوند به دومره تنګ شوی چې هېڅ ته مړ وی نو ښه به وی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تقوم الساعة قیامت به نه قایمیږي حتی یمر الرجل تر دې چې یو سړی به تیر شي بقبر الرجل د یو سړي په قبر باندې دی به څه یا لیتني مکانا ارمان دی چې دلته زه پروت یم نو ډېر به ښه وي. د دې قبر کې زه دننه پروت یم نو ډېر به ښه وي. دا روایت امام بخاری نقل کړی. بل روایت کې سره راغلی صحیح مسلم کې والذي نفسي بيده قسم په هغه ذات چې زما نفس د هغه په لاس کې دی لا تذهب الدنيا دنیا به نه ختمېږي حتی یمر الرجل على القبر تر دې چې یو سړی په قبر باندې تېرېږي فیتمرغ علیه نو په دې قبر باندې به داسې ورغړي ویقول یا لیتني كنت مکان صاحب هذا القبر ارمان دی افسوس دی چې د دې قبر والا په ځای باندې زه پروت یم نو ډېر به ښه وي. وليس بها الدين الا البلاء هغه باندې څه قرضونه مرزونه به نه وي چې که قرضدار دی نه نه مصیبتونه مشکلات تکالیف راغلي په خپل ژوند تنګ شوی دی. یو مصیبت نه یو تکلیف نه چې د باندې به راغلی. واقع چې موږ نن په خپل ژوند باندې څومره تنګ شوي یو. هر سړی دی چې تپوس کوي الا ماشاء الله په خپل ژوند باندې تنګ شوی دی. څوک د کور د مسلو نه هغه تنګ شوی دی، څوک د ګاونډ د مسلو نه تنګ شوی دی، څوک د یارانو د دوستانو نه، څوک د ملک د مسلو نه تنګ شوی دی. هر سړی چې یو مشکل کې مبتلا دی، یو تکلیف کې مبتلا دی، د قیامت د علامونو دا یو علامه ده. نن تاسو ګورئ خودکشۍ څومره ډېرې شوې چې ګورئ هوښیار خلک، ښه ایجوکیټډ خلک، تعلیم یافته خلک هغوی خودکشۍ نه کوي. څوک د زوی د لاسه تنګ دی، څوک د ښځې د لاسه تنګ دی، څوک د یو د لاسه تنګ دی، څوک د بل د لاسه تنګ دی. نو هر سړی به دا ارمان کوي چې ارمان دی چې زه د دې قبر خاوند ایسته مړ وی نو ښه به وی. موږ چې وګورو ګوره موږ په خپل هم داسې کوو، زموږ زنانه هم داسې کوي، زموږ وروڼه خویندې هم داسې کوي چې هر یو تنګ شوی وایي ارمان دی چې ایسته مړ وی نو ښه به وایه. مشکلات تکالیف مصیبتونو کې مبتلا شوی، څوک یو تکلیف څوک بل تکلیف کې زموږ ژوند تنګ شوی دی.